زمار زو دادا واللہ العظیم تاتا اللہ ڈیر لوی مقام در کڑے دے زما ایمان دے چھ دلتا دم شانو چتے اخیرت کی دم شانو چتے داد پار بلوی مقامی مقامی محمود کی بوسی گی یا رسول اللہ زما دی دخ دے پزاد قسم ہوئی چیز تاورس کی یوزل اون گورما یا رسول اللہ ز بالکل مڑی ما زغم جنی ما اے دا اللہ حبیبا جاڑم پدے باندے نن خماتا مخامخ تشریف فرمائی سترگی میں دربان نے روخان دی فکتے در تشمنا یا رسول اللہ قیمت رزبوی تب پلوی مقام ولاڑے تا تب اللہ ہوئی دادی مقام دے زبدر رسید لے نشما ورطوی اے ابو بکر زمادی پر رب لا یزال قسم ہوئی نور خپریدہ حوض کوثر کی بزما سنگ کی ولاڑے وی اید اللہ حبیبہ دا حوض کوثر ٹیم بطیر شی اب الگ ٹیم ہوئی زبد دیدن اوکما ابو مبارک مورت فرمائل اے زما دا غاری سوری یار تب ما سرا جنت کی یوزیوی اگا مبارک مورت بیا جاڑی ورتوی یا رسول اللہ جنت خودیر لوی دے دیو مومن بدمر جنت وی 500 کال مزل بکی 30 رفتار اسو دے جنتی دیوی بنگلی نبل دیوال بمعلوم ولے نشی یا رسول اللہ زبیو مکان کی ناستیم صدیق اکبر تمی جبرائیل علیہ السلام پیغام روڑی 3 سوالد صدیق اکبر سرکی دی یا رسول اللہ سموئی صلی اللہ بیا ہوائی جبرائیل علیہ السلام ورطوی دا صدیق پسر کی 3 سوال دی یا رسول اللہ اللہ وی ڈاری کی ورطحل کوما صدیق اکبر توایا چی کمزے کی میں دا رسول اللہ دا بنگلی دروازوی تب اغی دروازی تا مخامخ دروازہ دستاوی اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وأيضا قال الله تعالى وتبارك في موضع آخر إذ قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم أما بعد هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين
چمی مینا خود پتا باند پیدا کڑا تر کما بہغو رزق پل رضا کڑا چمی مینا خود پتا باند پیدا کڑا ترکما بہغو رزق پل رضا کڑا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما شوق سر درود شریف شوق سر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه درود شریف کو شوق باندھے دیو عالم دخلی خبر چی یو ځل په محبوب باندې د زړه نه د اخلاص نه درود وای نو الله رب العالمین 1,00,000 نیکی په عمل نامه کې لیکي وای درود سبحان الله اوس درود شریف وای زماډیر معزز و مشرانو ملمنو علماء کرامو د جامعی معاونین محبین مخلصین کاملین او بیان یا ډایرک اوریدونکو یا سټینګ بعد د موبایل په ذریعہ باندې بیان اوریدونکو مسافر و عوام و خواص ہر نیک عمل چې انسان کوي نو دا د خپل کمال نه غني دا دی په ځان باندې د الله جل جلاله فضل وګڼي مونږ باندې الله رب العالمین ډېر لوی فضل وکړو بالخصوص په ما فقیر باندې وکړو په ما ناچیز باندې وکړو په ما بی قوم او بی قبیلی مسافر باندې الله وکړو زه د الله رب العزت د دې احسان شکریا نشم ادا کولی اوس دی الله رب العالمین منگ تا و تاسو ټولو ته عمر دراز د دین د خدمت لپاره را نصیب کی چې د دې باغچې د میوه اوس خپلم اخرو خپلم وګورو او خلق ورترا وبلو چې د دې باغ محمدینا د دې گلشن محمدینا د دې سکون والا اسپیټالنا خدای موږ او تاسو ټول ته خیر را ورسي اوس دا خبره مخکې وړاندې بوتلل پکار دي ستاسو د مدرسې خلا روز په ورځ باندې هغه رنگ راوړیو خوليږي الله دې نور خولي کی هم په اعمال او هم په تعمیر باندې نو معززو ما آیات کریمه تلاوت کو دو آیاتونه پوراو یو آیات نیمه حصہ واقعه بعد هجرت ان شاء الله بیانو خونن در ته پدې کې یو خبره درنه کوم چې د دې
هجرت دا واقعا من اورو دا اسماء رضی اللہ عنہا او مور زمانگا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضا دا دی فلسفہ سوا دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا آقانا دا مال دا قربانی دو فلسفہ سوا آقا تا پا محبت و خساتل دا بلا عوض ورکول دی که مونگ دا پارا فلسفہ صدا آقا مبارک پلارا کی دا افتی مزل کی کلی چه اللہ غواری اسمان تا نو اللہ جل جلالہو دیو اسمان نا بلتا مزل پنیز دا باز علماء باندے رنبی اسمان تا مزل دا دمر دے وی تیز رفتار اس چه پا مزل کی ساوا نخلی دمعن کی او دی 1500 کالا مزل اکی نو دیتا بیام دا دغی تیز مزل پا مقدار بانے اسمان تا دا زر کال عمر مزل پاتے دے نو یو نیم زر کرت مزل شو رنبی اسمان تا میں آقا سنگ اللہ اخی جولو او دی خواہ مدینی طیبی مبارکی تا مزل 430 کلومیٹر دے دے مکی مکرمی سو 430 التا دے یو اسمان نا بیا بل اسمان تا مزل اگا سلور چندہ دے دی زمکی نا رنبی اسمان تا اگا مزل بیا دمر لری دے بیا دہاغینا دریم اسمان تا مزل اگا بیا دزمکی نا اسمان تا او دی رنبی اسمان نا دویم اسمان تا پر ڈبل باندے بیا لڑے دے زور پسیدہ سی بیدا ٹول چراجمشی دا دی پر ڈبل باندے بیا صدرت المنتہا تا مزل دے او ام حانی رضی اللہ تعالی نا فرمائی لی دی وی زما آقا زما پکوٹ کی تشریف فرماؤ زما آقا مبارک چی کلا د کوٹے نوتلو دروازی زنزیر خوزی دلو مخی عام طور سرا کوٹو کی بزنزیر پروتو اغبے کڑی توا چولو ام حانی فرمائی زنزیر خوزی دلو زما آقا چی کلا د اسمان نرازی لمبے د ام حانی کور ترازی صبح صادق رنا لگی دلے دا تو ام حانی دو کور زنزیر او ماغا رنگ خوزید لو محبوب استاد شان قربان شما کلچ در رب د کائناتو زانتا غواری خلق حیران زانتا انبیاء حیران زانتا اولو العظم پیغمبران حیران زانتا کلمی چھ دو کور راوزی دنیا پا مخبانے دو اسلام دو پارا سفر کے دو اسلام دو پارا ہجرت کے دو اسلام دو بقا دو پارا پزان مشقت دے رے او لگا رازی تندہ رازی دو لرنا جدائی رازی د بچونا جدائی رازی زرط دک رازی زرط صدم رازی محبومی مکی مکرمی تشاشا تگوری ابن حشام لکلی وی آقا بار بار لی دلو مکی مکرمی تبی بار بار لی دلو اے زماد پیدا کی دو خارا اے زماد لوبی او دگر زیدو خارا اے زمادنی کو جوڑ شوے خارا اے دا اسماعیل علیہ السلام پاپو مبارکانو راوتی دا زمزم چینی اے دا غاری سور او اے دا غار حرا والا خارا اے دا قرآن شریف دا نزول خارا
ندی پریدما دیر رات گرانے لیکن ظالمان می در کے نپریدی یو شاعر دی اشعارو ترجم گنے دا کہ وطن خوگ نوے وطن پسی بچان جڑل پچغو چغو با محمد مصطفیٰ جڑل کہ وطن خوگ نوے وطن پسی بچان جڑل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں واللہ دا کور راؤزی دا وڑی عائشی اخ کی جڑینا دا وڑی اسما اخ کی جڑینا دا پلار جدائی جڑینا زما آقا مبارک میں کم خبرہ آگے باندی چھ دا آقا اخ کے روانی دی ابو بکر صدیقم جاڑی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطوی صدیقی اکبرہ تولی جاڑے اسما پسے جاڑے نیا رسول اللہ عائشہ صدیقی پسے جاڑی نیا رسول اللہ پلار پسی جاڑی نیا رسول اللہ ٹول ستان قربان شاہ ستا جڑا میں جڑے دیتا فلسفہ صدا عزیزانو زمان نبی رؤوف الرحیم دے زمان نبی شاہد دے زمان نبی نذیر دے زمان نبی داعی دے زمان نبی دا اغشان خاون دے محبوبہ نماتا لور یدیگی محبوبہ نماتا پلار یدیگی محبوبہ نماتا زندگی یدیگی محبوبہ تجاڑی نظم در سر جاڑما ماتا دمکی مکرمی دخار من ندا معتبرہ یا رسول اللہ ماتا استاد ذات من معتبرہ دا بیاوئی بیاوئی محبوبہ ماتا استاد ذات من معتبرہ دا اس پروامی نشتا نہ بچے رائے دیگی نہ لر رائے دیگی ننظمات نوی زمانی مسلمان میں قسم بخدے دا آقا مبارک دمینی بس نظرانہ ورکی نا عبدالمدین تیار رے واللہ کما تسکراشی چی مولانا صاحب تو خوڑی رخ کلے بیان کے تاہم جماعت پا خلق و خیستہ کو تا پا کسو اکڑا تو اے دا آقا جماعت تے زما یو مورید دے مرگرے مودے اگوی دے جم نرازی امخ کی جمعہ بانے ما بچور دویلے زوئی میں اجرہ کے سم لویلنا زما دا رحمت للعالمین مسجد کے ودکی گا انشاءاللہ جزما ملگری دا اگوی زر کے بدا آقا مینی خواہ سبای آقا مینی بائی بدا مالا تشسرون مرازی و تشسرون مرازی کم زڑکے چھ دا آقا مینا نہیں کم زڑکے چھ دا ابو بکر صدیق مینا نہیں کم زڑکے چھ صدیقی محبت نہیں اگر عبدالمتین پہ بیان نہ پوئی گی ورائیات ساتھ ہے آسی بناستی خو آسی بناستی ٹیم بزائے چھ خو پوئی گی نور باندے دا صدیق اکبر دا جن فلسفت آسی کو گو رہی قسم دے دا ہجرت واقعہ شروع دا گورم زمن کے بلا واقعہ راش بیا کا گورم چھ ہجرت واقعہ تراشم بیا علتا پاکی بلا واقعہ ورسر لکلی خدا پاک صد شان دی ورکڑے اللہ امنگ دا جون لس روپوی چھ ورکو استاذ دا برازی بگا دے خوب کلی دلیم کنا یا را غریب یا با دروغ ہوئی یا برشتی ہوئی کہ دروغ ہوئی خو نہیں لی دلے کرشتیا ہوئی نہیں لی دلے کہ دروغ ہوئی نو غدم غر کو زان دم غر نرو آقا پخبل اگو رہی آقا پخبل اگو رہی دا آقا دلی دو صحیب نہ تپوس گئی عمار نہ تپوس گئی بلال نہ تپوس گئی قسم دے دی آیات تجھے اگورم نو بیر دیر میں ذہن بدل شی احسب الناسو ان یترکو ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ام حسبتم
ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول. پیغمبر تبرال متى نصر الله قال بھئی آغا امداد الہی الا خبردار ان نصر اللہ قریب. امتحانات تو خدای مال لا کڑے اللہ اولاد را کڑے من کلم بچی دا سے حلقہ جمع نکڑا چورتا دا اللہ دا خوف خبرو منگم غیبت کو بچی مو غیبت دا جون نمو اس خدوانا غست مونږ دې ټیم پته لګی نه ما اوس هم د بیان دراتلو نه یو ګنټه وړاندې بچو ته دا خبره وخت تیریږي غیبت څه شی دی پردې غیبت اوکا 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 ستا په خوله بدرنګه شوه د هغه د عمل نامې ته فایده ورکړه او ځان دی او شیطان نه دی دا ډېر لوی حرامي دی دا زمونږ پښتانه دا به پدې مرض ډېر مبتلا دي حسد دا غیبت خد څه وجه نه کوي تاسو له پته ده ټولو ته پته ده الحمدلله زستا غیبت چې کوم د حسد د وجه نه کوم پښتون قوم زمونږ لږ کمزور دی په دې باره کې الله دې مونږ د حسد نه وساتي مال په قیمت خبر شي نو صدیقی مینه با درته اوس دا درس درکې چې د ما آقا په مقابله کې نه به د مال پروا ساتي نه به د ځان پروا ساتي نه به د جاه و جلال پروا ساتي. لا یؤمن احدکم نه دی کامل مومن دستاسنا حتی اکون احب الیه چې تر څو زه هغه ته نږدې شوی نه یم من والده و ولده د پلار او د بچو د مور او د بچو د خپل ټبر نه او د ټولو انسانانو نه نو کامل مومن جوړې دی نشي. نو ابو بکر صدیق څه وکړه اوس اعظم دغه حدیث ته حدیث د انس ابن مالک دی راوی هغه دی لومبه په دې حدیث قدم چا کې خودو ابو بکر صدیق رضی الله عنه. اے ابو بکر صدیق از چې جاړم زمکی مکرمی پس جاڑما ماتا مکہ مکرمہ زما د ولادت خار دے زما د گرزی دو خار دے زما د نیک کعبہ دا. اے ابو بکر صدیقات چاپ سی جاڑے ورتوی زما مور او پلار درن قربان شاہ نرات بچی مخیط والار دی نرا تپلار مخیطا والار دے ماچ کلستا پلاس مبارک کی لاس ای خود لے دے زما دے پر رب ذوالجلال قسم ہوئی زما دی دا اللہ رب العالمین پزاد قسم ہوئی یا رسول اللہ ستا منی و محبت زمانت جہان من ہے رکڑے دا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیا اثر تگورا واللہ دا پلار دا عمل اثر پا بچی بانی پریوزی ما مخ کی تاسی تولیو پلار کی ادب ہوئی واللہ بچی کی بم ادب ہوئی پلار کی ادب ہوئی پلار کی ادب ہوئی واللہ مور کی ادب ہوئی لور کی بم ادب ہوئی استاذ کی ادب ہوئی شاگرد کی بم ادب ہوئی کہ استاذ دا آقا دا نم سرا داغی ذکر کئی پا ادب و احترام سرا زمانی دخدے پا ذات قسم ہوئی شاگرد بمستاد محبوب من نم دا سے اخلی او چه تد اللہ دا نبی نم دا سے اخلی نجا کم شاگرد در تناسی آغا غریبم پا داغی سمندر ورلاو کی یو مولا سے زیو زید دلالم کتاب داغنا میں کتاب یاد اول چکے ناسم لنبے نو زړه مې داو چې د مولانا صاحب درس وګورم چې درس څنګه دی نو هغه عزیزانو چې پارم ملانو هغه سره د مدرسې چې کې ناسم نو مولانا صاحب یو ټکی ډېر کول شاګردان محمد فرمایلی دي محمد انا لله و انا الیه زما د خپل شیخ او د مرشد ذکر زول کو تا زما د شیخ بیانات خو اوري
خو احادیث مو نه دي دا هغه اوریدلی هغه چې خبره کوي سید الکونین فرمای سرداری دو جهان فرمای سرداری دا د شیخ حسن جان صاحب الفاظ دي او کلم قران ته قران شریف ورته وي ورته وي نا عبد المتین کې د شیخ حسن جان صاحب د شاګردۍ دعوه کوي نو په حق کوي او چې کوم مولا وي د شیخ حسن جان صاحب شاګرد ما خو محمد علیه السلام فرمایي دا دروغ وي دا د شیخ صاحب شاګرد نه دي دا دروغ وي زما د شیخ په خدای قسم دی بعضی خبره موږ نشو کولای ما یو ځلې د مرګ نه داغه د باد خوب کې ولیدل نو مال شیخ صاحب دا شونډې او جبه د ښکلومه ما ته وی ولې په خوب کې مورته ویل مال ته د سردار کونین نوم مبارک ډېر ښکلی اخلي خوب کې ما ته وی تیم داسې اخلا الحمدلله نو چې ما ته کېنئ یو بزړه کې ګورې خالص د الله رضا او د جناب رسول الله مینا بس کمال ته برسېږي نو بیا به د صدیق اکبر په درد باندې خبر شي رضی الله عنه الله دې ستاسو زمونږه مال اولاد قبول کړي صدیق اکبر رضی الله عنه غاری سورتا سردار کونین مبارک ورسو غاری سور کې محبوب مبارک دنه تشریف فرما شو د یو عالم د قول مطابق مې د مار خبره کړې وا ما حدیث نه دی لیدلې په دې باره کې تاریخ مې نه دی لیدلې دې باره کې چې دا مار او کنا خدا دا عالم خبره او ما نقل کړه راغلم اوس په دې کې دی خو چې کوم واقعا ده دا د احادیث او د سیرت مصطفی نه راغستل شوی دا صلی الله علیه وسلم عزیزانو یوش پته رشوا سار وقتی اسماء رضی اللہ تعالی عنہ فہیرہ غلام توی اے فہیرہ دا پی یو سازما بابا جانتا عزیزانو فہیر رضی اللہ تعالی عنہ د ایمان پا دولت سنبھال دیں پی چکلا روان اکڑے غاری سور تروان دیں پی اورا سولی سرداری کونین تے مخی تا پیش کرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں ورطا سنگا پا کم انداز باندی ورطا خبرک صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پا کم انداز فہیرن تپوس گئی ازی صدی خیال دے اس دلتا د مینې خبره تا کوم ته په سفر لاړې پلار دی بیمار دی بوډا دی بچی واړه دی د کور نه کس راغی د کلي محلې نه څوک راغی تپوس په ړومبی د چا کې جواب راکړي صحیح خبره وکړي جواب میلاو نه شول تاسو تپوس د چا کوئ زما تپوس کوئ چې عبدالمتین څه تندروالی او که نه والی خو سنګري نه یو سړی چې درغی نو ته تپوس کوې چې زما بچي څنګه و کیا کنه گئے تپوس کوئی کنه کوئی جواب را کئی تو گوڑے استڑیم کا جواب نہ گئے بیا بیان بس کوم تپوس پا دا بچو کیا کنه بکے دا دا انسان فطرت تے دا دا انسان طبیعت تے فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں پے پلوخی کی اڑان دکڑی اید اللہ حبیب آدھا پے واخلا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں ورطر آگے ورطوی اے زمان مرگریا اے غلام دے رات اوایا پا وقتی چی بی بی فاطمہ سنگوا مات اوایا دسرداری کونین لور سنگوا دسرداری کونین بچی سنگو فہیرہ ورطوئی ز آغزے پوری تلیا نو مو اسما تلیوا بی بی اسما را تویلے چھ التلاڑے آقا تب زما سلام پیش کی او دا سلام نباد ورطوئے بچی دروغ رمٹ دی سلام دا نرالی گی چھ پلار تمیوئے پلار دیم خدے ابو قحافہ خدے نا
ودام ورتنوي عائشة مخدا دا ورتنوي اسماء مخدا ورتوي آقا تم سلام وایا چی بی بی فاطمہ روغا رمٹدا کہ رسول اللہ دا مورنا کہ رسول اللہ دا لور او دزوی نزان تگران نکی ایمان دی کامل ندے ایمان دی کامل ندے مولانا صاحبہ استاد شان میں قربان شم منز عبارت دین آواز عبارت دا منزنہ ندے دین یواز عبارت دا زکاة نہ دے دین عبارت یواز دا حج نہ دے منز دین دا ٹول چرا جمع شنو یو دین تی جوڑے گی مستقل چاگی تا دین محمدی ہوئی محمدی دین کی رنبائی خبر دادا چی تب آقا زانتا دا ہر چانا محبوب گنی انشاءاللہ ما تخو الحمدللہ زما ایمان دے زم زما مال زما بچی زما زان اللہ دا آقا دا ذات مبارکنا دا خپل رضا دا پارا قربان کا اللہ نور صدی چھ صدی خود آقا دا برکت دی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مبارک میں زردن نراغی اے فہیرہ دن نراشان سردار کونین مبارک تمی مخامخ تشریف فرما دے ورطوی لرد ابو بکر صدیق اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سلام را لے گلے محبوب مبارک میں ورطوی ابو قحافہ سنگو دا ابو بکر صدیق بلار تپوسو فہیرات دی صدیق اکبر بلار سنگو وی ٹک ٹاک جی خود مخیو پیغام دے چاگرانہ ہیر نشی صدے پیغام اسماء رضی اللہ عنہا و ارضا ام مبارک تلیوہ استا وڑلور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سر ملاقات شو اوغی مبارکی ورطویلو چھے منتکی والحمدللہ ناوی سلام من در تراؤ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہوتا نبی علیہ السلام دعا وکڑا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں دا محبت پا قدم آقا تنیز دی شلو محبوب مبارک تی پٹونگو مبارک اولا سنئی خود لی دی عاشق دا معشوقی مخی تناستے دا ادب دا وجنی مخ مبارک تا قتل نشی صدیق اکبر نا اخ کے روانی دی محبوب مبارک می ورباندی پویشو اے زمان دا غاری سور یارا ولی غم جنی ولی جاڑی صدر ترایان شو وی اید اللہ حبیبہ زمائی ورزو تمنا دا سرزو تمنا دا اللہ اکبر ورزو تمنا دا صدا زمارزو دادا واللہ لازم تاتا اللہ دیر لئی مقام در کرے دے زما ایمان دے چہ دلتا دم شانو چتے اخیرت کی دم شانو چتے تاد پار بلوی مقامی مقامی محمودہ کی بوسیگی یا رسول اللہ زمادی دخد پزاد قسم ہوئی چیز تاورس کی یوزل انگو رما یا رسول اللہ ز بالکل مڑی ما زغم جنی ما اید اللہ حبیبہ جاڑم پدے باندے نن خمات مخامخ تشریف فرمائی سترگی میں دربان نے روخان دی فکتے در تشمنا یا رسول اللہ قیمت رزبوی تب پلوی مقام والارے تا تب اللہ ہوئی دادی مقام دے زبدر رسید لے نشما ورطوی اے ابو بکر زمادی پر رب لا یزال قسم ہوئی نور خپریدہ حوض کوثر کی بزما سنگ کی والارے وی اید اللہ حبیبہ دا حوض کوثر ٹیم بطیر شی اب الگ ٹیم ہوئی زبد دیدن اوکما محبوب مبارک مورت فرمائل اے زما دا غاری سوری یارا تب ما سرا جنت کی یوزیوی اگا مبارک مورت بیا جاڑی ورتوی یا رسول اللہ جنت خودیر لوئی دے دا یو مومن با دمرا جنت وی 500 کالا مزل بکی تیز ربطارے اسو دا جنتی دیوی بنگلی نبل دیوال با معلوم ولے نشی یا رسول اللہ زبا یو مکان کی ناستیم
صدیق اکبر تمی جبرائیل علیہ السلام پیغام روڑی 3 سوال د صدیق اکبر سره کی دی یا رسول اللہ او سموئی صلی اللہ بیا وائی جبرائیل علیہ السلام ورتوی د صدیق پسړه کې 3 سوال دي یا رسول الله الله وی ډار کی ورته حل کوما صدیق اکبر ته وایا چې کمزه کې مې د رسول الله د بنگلي دروازه وی تبا هغه دروازې ته مخامخ دروازه دستاوي مخامخ دروازه بستای چې محبوب راضی ته ګوري جبرائیل علیہ السلام پیغام روڑو محبوب مبارک میں خوشحال شو خوشحالی کی بنا سبا میں سرداری کونین دا پیر پورز باندی عزیزانو دی غارتا غاری سورتا وزل اسمار آگلے دا سوزلی وزل اسمار آگلے پنززلی فہیر آگلے عزیزانو یاد ساتی دا دمرا دزمکین بلند زید صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ د پیر په ورځ باندې روانيږي مخې ته لور راغله اسماء رضی الله تعالی عنها صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ بلار مبارک دے لوی شان خاوند دے عزیزانو اسماء ملاړه د سرداری کونن اوخی ته ولاړه دا کله د اوخی خپوته ګوري کله د سرداری کونن چهره انور ته ګوري دی خواب لار ولار دے زدی وجن روافظ تویما اگی خلق تویم چی سکھ دا ابو بکر صدیق پشان باندے جرحی کئی منگو دا اللہ نا حیاؤ کا دا صدیق اکبر دا بچو دا حال دے زما دا صدیق با کم حال وی کم حال بای دا پلار دای دا لرگانو حال دے دای دا لرگانو حال دے لرگانے دا آقا مخ مبارک تا گوری اسماء رضی اللہ تعالی عنہ میں عزیزانو کلچ دو اخین مخراتا اکڑلو غلام اخنی ولیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ورپسی روان دے اسماء رضی اللہ تعالی عنہ تپلار آواز کئی اے بچئی چلاڑی دا سرداری کونن بچو تمی سلام آیا دا سرداری کونن بچو تمی سوائے اللہ اکبر ما دغی غرض دے ہجرت واقعہ سلا بیان اوریدل نہیں پکارس نا سمونگ سا افسانی خونا بیانو من محبت رسول اللہ بیانو محبت طولوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے افغانستان نے یو قاری سب دے اغم تا دورار پا موبیل بانے آگا میسج دے کسا شد آگا بیرا لے گلو داغی خبر میں اوریدلی پا خدای قسم دے اغم جلل مام جڑل اغم تا یو خبر پا کتا کڑی وچے تا چی کل دا معشوقین اما اخلی نظمہ دا ٹول ربون دا بدن پر پیدوشی مامی اب بچی دول مالتور تو آیا چه دا دا عشق نخلا من دا آقا مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رحمت آقا مبارک دا غاری سورنا لاندے کم چه دا حجرت لار دا روح اخو تور غرنا چراغ کتشو مکہ مکرمہ پناشو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پلا روانو کم پئی ستوان سچو اخلاشو اذا اللہ راز دے اس یو زیبانی تیری کی خیمہ لگے دلے دا سا لگی دلی تنبو لگے دلے خیمہ لگے دلے بوڑے خزانہ آستا دا دا معبد مور ناستا دا دا زوینم دا معبد ام معبد پخپو تکلیف دا دردون دی ناستا دا دو کسان دری پیرالل چه دری پیراغلل دیکھ یو واقعہ کی بلم داس کتابون ذکر کری چی یو ورسرا بلکسو اغلا ایمان نورا وڑے
هغه ورته لاره ښودله، لیکن دا خبره صحیح نه ده چې کافر دی رسول الله ته د هجرت لاره ښیي. دا خبره صحیح نه ده. ښه کتابونو لیکلې ده، ټیک ده، صحیح نه ده. په حواله سیدی و مرشدی و استاذی د هجرت په واقعه کې حضرت شیخ رحمت الله علیه بیان کړی نو دا صحیح نه ده. زما نبی صلی الله علیه وسلم اسمان تتلو لاره چا ښودله؟ چا ښودله؟ دغه رب ورته وي مکه پرېږده، لاره به ورته څوک ښیي؟ الله جل جلاله. زما د محبوب مبارک سفر کې روان کسان دي، د سفر سامان ختم شو، صدیق اکبره لیکن راز دی، ورنه هغه نبی چې کله صحابه د اوبو مطالبه کوي په یوه غزوه کې د اوبو د څښلو انتظام نه کېږي، محبوب مبارک مې ورته وایي اوبه شته؟ نه یا رسول الله. اوده مه کښېنئ که نه چې نامه اخلم وایه صلی الله علیه وسلم. نشته، څه ختم دي، هر څه ختم دي. مخامخ تنبو ته ورشه، دی خزی ته ووایا، دی تنبو مالکی ته ووایا که ستا سرو کې د پیو څاروی وي نو مونږ ته یې راتې خوا که مونږ به تلې کې پیو واخلو، عوض به درکو. محبوب مبارک مې عوض ورکولو. نن دنیا کې زه وایم زه د حکومت دعوه کوم، زما دا بیان دی د دنیا حکمرانان ټول واوري، خصوصا هغه اوس موجوده حکمرانان چې په شکل د طلباو کې الله مسلط کړي چې هغوی ته طالبان حضرات وایي، هغوی ته هم دا پیغام ډالۍ کوم چې او زما وروڼو که تاسو چېرته ځئ یا د چا تعاون دپاره یا د چا د تحقیق کولو دپاره نو ته به ځان نه د انګورو ونه نه جوړې چې د هغې نه خپل د تیلو پیسې اخلي او یا ورځې چای را وباسه، روټۍ را وباسه. ولې زه جهاد مې کړی، ما ملک شرشم کړی، ته به اوس ما ته څه کې؟ ماله به هر څه راکې. راځه زما د نبي صلی الله علیه وسلم طریقه کومه ده. ام معبد رضی الله تعالی عنها لا ایمان راوړی نه دی. په خبره پوهېږئ؟ الحمدلله. اخوانه آواز رانغی دی، دو درې کسانو پوهېږئ؟ ام معبد تا صدیق اکبر غلام لیگی. اے موری مونږ ته د پیو د څاروي ضرورت دی چې مونږ له پی راکي. عزیزانو بوډېګانو ښځو سره د مور په شانتې مینه کوئ. ما عبدالمتین کې یوه ګناه ده چې څوک مې هر څنګه وایي راته دې وایي، خو چې بوډۍ ښځه وګورم لاس یې ښکلو. هره بوډۍ چې وګورم بولور زه ځای له تلی هم دی ارچن طرف ته بیان ده. بیا یو مولانا صاحب صوفي عالم و زمونږ د صاحب مبارک مریدو، نو هغه ویل چې یاره مولوي صاحب زما ارزو ده که ما سره لږ چې لاړم د خدای تعالی فقیر و غریب انسان، مور و بوډۍ سترګو باندې معذوره، سر نه هغه څادر تاو کړی و، ناسته وه ناسې. زه ورغلم لاس مې ورته ښکل کړو، مورې نو زه خو یې نه پېژندلم، وختې دا څوک دی؟ هغه ورته ویل دا هغه مولانا صاحب دی چې ته بیانونه اورې څنګه یا. هغه عادي ډېره ښایسته دعا وکړه. وروڼو موږ پردو ښځو سره خبرې کوو او ګناه نه ګڼو. جی ما خو خبرو ښځو د مسالې تپوس وکړو، ملا صاحب، مفتی صاحب، پیر صاحب، قربان دي د نامې شم. پردی ښځه ځوانه ښځه تا ته نه دمول جایز دي نه د هغې خبرې اورېدل جایز دي. څنګه چې مخ ته نه ګوري در باندې منع دی، دغه رنګې کلام هم در باندې منع دی. بعضې لوی لوی ځان ته نومونه لیکلي، یو ځای ته لاړم لیکلي وو نسبت یې زمونږ صاحب ته کړی او د هغه غریب کار دا دی ښځې دموي. یاد ساتئ زه د هغه پیر مرید یم، پیر سباق باباجي نور الله مرقده، د دې نوک نه والا والله بالله ثم تالله چې د دې سر د پټکي پورې ټول د سنتو نمونه وه. بدعتي پیر نه بیعت مه کوئ. زما صاحب د نوک نه واخله تر سره پورې قسم په خدای والله بالله چې ټول د سنت نمونه وه.
اوس د زرا پاسېږم په دیوال دی ولیکم خلیفه مجاز پیر صباغ بابا جی او ښځې راځي هغه م دموما سود مالم خورما صحبا د چرګ عادتونه دي راکي صحبا د طاووس عادتونه دي راکي نوم د صحبانو مه خرڅوئ زه سوال کوم هغه مولا ته چې کم کار دی شیخ نه یې کړی استاذ دی نه یې کړی او ته د هغه نوم بدنامې ته د هغه سره خیانت کې او قیامت کې به د الله د جمع نه راځوړند نو زما پیر هغه پیر دی چې الحمدلله مکمل د سنتو نمونه ده استاذ مې هغه سړی دی ډاګی شیخ صاحب نور الله مرقده به ویل یو ځلې وایي د شیخ حسن جان صاحب ټول عادتونه د امام مالک رحمت الله علیه دي الحمدلله خو چې یو سړی استاد څه وګوري د هغې عادت نه به خبر شي نو بوډایګانو سره مینه د مور په صفت کوه ګناه نه ده ښه په شا یې وړه زه یم خدای داسې وخت راولي چې زما خپله بېګا پرون شیخ ادریس صاحب مبارک حفظه الله بیان کولو ویل د مور خدمت کوي د پلار خدمت کوي ما جړل مالې ربه زما خو نشته نه څه بیا مې زړه کې یو دعا راله مالې خدای زه چې د هرې بوډۍ لاس کولم نو الله د دې باندې ماله د خپلې مور د لاس ته ښکلېدو اجر راکړه او چې هر سپینګیرې ته ودرېږم او هر سپینګیرې ته لاس کولم نو خدای ماله پې د پلار د لاس ته ښکلېدو ثواب راکړه تاسې ته مهم زما محبوب چاته کس ولېږلو بوډۍ ښځې ته هغه ښځه ورته وایي زما خو خپې کمزوري دي پاڅېدی نشم څوک دی نبی علیه الصلاة والسلام راغی نور څوک نشته وایي نه ام معبد مور ناسته ده ورته وایي ای مورې د په یو څاروی شته که نه ورته وایي ای مسافره ټول څاروي د په یو شپنکي او ګډ ببار بوتلی دي یو چیلې کور کې دا وچه دا او بیماره ده نه پی کوي نه په خپل زور باندې پوره ودرېدی شي نه ګیا تتلی شي سرداري کونین ورته وایي دی خوا یې موږ ته راوله فهیره لاړو هغه چیله یې راوست سردار کونین مبارک میں ورتا پا غلام زبان دے لاس مبارک لگولو اللہ دا محبوب دا لاس نا قربان شما و خدایا سبخت ورا چیلے دا رب سبخت ورا چیلے دا نور خلاری باغ کی سری گیا بخری مڑے براشی زمانم نور چیلے بخوگی راشی زمانم چی نور چیلے بمڑے راشی خوص بخت ورا چیلے دا چی پا غلام زبان دے لاس مبارک دا سردار کونین پروتے لوخی روڑا امیر سے بورا مجاہد سے بورا او وزیر اعظم سے بورا او گورنر سے بورا او قاضی سے بورا او دا اعلیٰ کی مشرورا نہ فہیرت ہوئی چتی الوشا غلام سے ڈکدا نہ ابو بکر صدیق توئی چتی الوشا غلام سے ڈکدا نہ سرداری کونین مبارک میں چیلے اخپی کولا اکڑے سترگو نے اخ کی روانی دی او آقا تا اخپل سترگی دا سے رواڑا ولے زنوے ماں سیرت ابن حشام لکلی چیلے دا سرداری کونین دی دن کئی او اللہ وچ تینا وچ غلام زا اللہ دا کوئی سمندر اگر زولو چیلے خوزیگینا یو لوخے د سرداری کونین ڈکشلو بلوخے ڈکشلو و عزیزانو بوڑی توید کو لوخی روڑا بوڑی زما مور لگے دا و ام معبد سمر بختورے و ام معبد سمر لوی شان اللہ در کرے دے و ام معبد سمر لوی مقام اللہ در کرے دے سرداری کونین ورطا اشارہ کی لوخی روڑا بوڑی مور میں پاسی دلا کلا یو لوخے روڑا آگا لوخے زر زر ڈکشا
بے بلوخی پس لارشا بلوخی روڑا آغا لوخی ڈکشا بے بلوخی روڑا ورطوی موری لوخی نورشتکنا ورطوی اید اللہ محبوبہ نور لوخی نشت دے عزیزانو سرداری کونین میں معبد خکور کی پاتشوا معبد راغید چیلونا سرداری کونین پسفر تلے دے اے مورے نن زمن پدی خوشا تنبو کی خوشبوئی روانا دا بیاوائی نن طول علاقہ بخوشبوئی باندی مزینہ دا اے موری دچیلینم خوشبوئی روانا دا اے موری فضا بدل دا دا خوشبوئی چارا وڑے دا مور د معبد په جړا شولا ورته وی اے بچیا د نور سترګوا د سوال سم سپوږمۍ وا एकदम راښکاره شو بچیا لاړه اے زویا زما دې د خدای په ذات قسم وي داسې چهره ما په ځمکه لیدلې نه وه او اے بچیا داسې عاجزي ما په انسان کې لیدلې نه وه بس بچیا یو نورو یو ښکلا وه یو حسنو یو جمالو خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء واه حسان استاد شندونه لوګیشم دا زما د معشوقي باره کې څه ښکلي الفاظ ویلي نو عزیزانو د هجرت واقعه ماله اوس دا درد راکوي د ام معبد زړه د چا په مینه منور شو جواب راکوي د مصطفی صلی الله علیه وسلم او بچیان مال روان کا او بچیا مال روان کا ما بخر باندی کترات برابر کا و بچیا نور منگی ساری گنا دی خوشبوئی پس منگم روانی گو و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین انشاءاللہ باقی واقعہ با روان جمعیت ام معبد بیانو انشاءاللہ درود شریف اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل وسلم على النبي الامين اللهم صل وسلم على النبي الامين اللهم صل وسلم على النبي الامين الحمدللہ زمانگا چا درود شریف ویلے پکور کے زنانہ وچا خطرہ کو 5,31,200 کرت الحمدللہ خدای دې زمونږه کورونه په درود شریف ښایسته کړي درود شریف ډېر کورونو کې وایي بیماری به نه راځي انشاءالله مصیبت به نه راځي انشاءالله او د زړه نه به دا نورې مینې ختمې شي او ای زما ملګرو تاسې به د چا مینه غواړئ د چا مینه به غواړو ولې بیا نه غواړو رزق څوک راکوي بچی څوک راکوي عزت څوک راکوي الله جل جلاله نو د الله جل جلاله مینا د الله نه غواړئ مالم چې دعا کوئ دا مو چې خدای مولوي صاحب له لش کروڑه روپۍ ورکړي پوره پوه څوک ما له چل مولوي صاحب زه درته ډېرې دعا کوم ما ویل یو ارب چانده یو خواکا او په خدای قسم د یو مؤمن د زړه دعا راایستل د زړه نه دا بل طرف تکا الله دې زموږ استاد ټول کارونه په خپل فضل په کار خپل کرم باندې سر ته ورسې زمونږ د ژوند ټول امور دعا وکړي اللهم صل وسلم علی النبی الامین الہ العالمین خدایا زمونږ د ټولو الله کامل ایمان نصیب کړي د قبر د عذاب نه مو وساتي دعا وکړي الله زمونږ زړونه په خپل مینه ښایسته کړي الله د زړه قسم دې د ښځو مینه ده ښځه راته وایي دا راوړه دا راوړه دا راوړه څه ښځې مشغوله کړو په دې باندې د پلان کې شته او ستا نشته د پلان کې شته او زما نشته ښځه راته دا دوکه راکوي بچي دا دوکه راکوي شابه زما سوچ او فکر کوه ګورې کنې یرونو قسم دې دا بچي به زموږ خدای سنبالوي دا بیبیانې به هم الله زموږ په قناعت والا ژوند به الله نصیب کړي خو که موږ او تاسې دا زړه چاته ورکو چاته م ورکو یا الله موږ ته خپله مینه راکړه موږ ته د آقا اتباع راکړه
مونږ ته د آقا محبت راکا الله زمونږ زړه په خپل مینه منور کا الله د ټول امت پریشانی ختم کا الله د ټول امت پریشانی ختم کا زمونږ یو ډاکټر صاحب سره بیگا ناست و ډېر ښکلی انسان ډېر شریف انسان شریف النسب انسان داغي یو درې خبرې زما ډېرې خوښ شو قسم دې مال یې جړه راوسته و یاره مولانا صاحب یوسف علیه السلام په جیل کې او د وخت حکومت ټول بت پرستی او یوسف علیه السلام ورته وی چې ما په خزانه کې نه و په سم کې نه و په سم کې نه و ما د خزاني وزیر کا نو ګوره د یوسف علیه السلام یو عالمی سوچو زکه چې ډومبه د انسان داغي د ضرورت سوچ ساتل پکاري چې زما دا ګوانډي دی د دې څه ضرورت دی دا يهودي دی خو په ما حق دی د ضرورت ز پوره کم ګوانډي می دی هندو دی زما ګوانډي دی زی ضرورت پوره کم دین او اسلام سره خپل کا دې زبور ته دعوت ورکوم که زما په دیني حمله وکړه به جواب کې داغه سر ورانوم نو دی وجه نه غوړې تاسو ته سوال کوم بلار روانه گاڑی دے روان دے او یو سڑے دے سکھ دے غٹ پٹکے والے دے یا امدہ سے اگر شیس آتا اکڑے بوڑا دے اوکا ظلمے دے زردے پہ ادھر دے ورسو ما سر سورلی کے سور شا آگے سے پوری دے ورسو قسم دے داغا پزر کی بین قلاب راش ایمان براوڑی یوسف علیہ السلام دا انسانیت سوچ کرے دا سوچے نو کرے چنا مسلمانان دا پارا بوزیر خزانہ شب نا چاہ دا پارا نمی انسانیت تا فیدای سوچوا اللہ ورطا سور کرل جواب را کرل صحیح ورکرل پیغمبری سر سور کرل باچئی ورکرل جواب سب ملا انہوں شکانا صحیح ورکرل نو سوچ بدا سے ساتی چھ دے انسانیت خدمتو کم انسانان دا خیر ورسم انسانان دا شر نہ بچ کم اللہ زمونگ دا ٹولو فریشانے ختم کی اللہ زمونگ دا ٹولو فریشانے ختم کی خدایا مونگ نا مخلوق تا خیر ورسے اللہ مخلوق زمونگ نا پا خیر باندے مطمئن کی خدایا مونگ شر مگر زود مخلوق دا پارا او مخلوق دا شر نا اللہ مونگ محفوظ کو ساتا زمونگ دا ٹولو مشران و مغفرت نصیب کا سمر اسلامی ملکونا چی دی اللہ ٹولو کے امن و امان راولی یا اللہ ٹولو کے امن و امان راولی خدایا کہ یہودیان دیو کہ نصرانیان دیو کہ مجوسیان دیو کہ دارین دی اللہ ایمان ور نصیب کی اللہ ایمان ور نصیب کی ستا لوی جنت تے خدایا ٹول جنت تبوزا او کہ تقدیر کی اسلام تا نہیں لکلے تو ورطا اسلام نور کے نیا اللہ دے دغی کافرانو دے شر نمونگ محفوظ کا دے کافرانو دے شر نمونگ محفوظ کا بیمارانو تمروخ صحت ورکا قرضاران دے قرضنو نخلاص کا او کئی دعا اللہ خدا دے مدرسے تا چچا سا قسم تعاون ارادہ دا کڑے دا یای اکڑاو یای کئی اللہ پخپل بارگاہ کی قبول کی اللہ پخپل بارگاہ کی قبول کی اللہ زمانگ دا ٹول رضیت پیسی زمانگ وہ لگے اللہ خدا زمانگ پیسی قبولی کی اللہ خدا زمانگ ارادی قبولی کی اللہ زمانگ ارادی قبولی کی زمانگ دا ٹول راغلو کور کے زمانگ مین دی خوین دی دا محبوب ٹول امتیان کے شرابین میں کاغا عرصی او کلمہ ویلی او پا گناہ کے مبتلائی یا اللہ وقت زن کدن کی اغوی او منگ ٹولو تا دا کلمہ را نصیب کچھ لا الہ الا اللہ محمد رسول